د افغانستان د سرپرست حکومت د مشر د یو تازه فرمان لمخې پر هغو هټیوالو او کسبګرو چې په کال کې تر 2 میلیونه افغانیو پلور لري مالیه معاف شوې او له 2 میلیونو څخه د زیاتېدو په صورت کې هټیوال او کسبګر اړ دي چې حکومت ته 0.3% مالیه ورکړي. په دې تړاو په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل چې حکومت هڅه کوي هټیوال او کسبګرو ته په ګڼو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز له دوی سره د کاروبار په وده او پراختیا کې مرسته او همکاري وکړي. همه دکانداران و کسبکارانی که در افغانستان وجود دارند. د افغانستان ټول هټیوال او کسبګر چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري مالیه نه ورڅخه اخیستل کیږي او کله 2 میلیونه څخه چا زیات پلور درلود پخوا ورڅخه په 1 لک افغانیو کې 0.5% مالیه اخیستل کېده خو اوس به ورڅخه 0.3% مالیه اخیستل کیږي. ورته مهال د کابل ښار یو شمېر هټیوال د سرپرست حکومت د مشر له دې فرمان څخه هرکلی کوي او وایي چې دوی د مالیې د ورکړې توان نه درلود. دغه هټیوال له حکومت څخه د دې فرمان د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کوي. زه خو حقیقت محترمه ډیر زیات خوشاله یم د دې اقدام نه چې ځکه دا هغه کسان چې توانایي کمه ده نه لري نو دا یو غټ کومک دی خو په شرط دی چې عملي شي موږ د اماراتو نه خصوصا د مالیې د وزارت نه ډیر زیاته مننه کوو منندوی چې موږ سره دا کومک وکړو او زموږ درد احساس کړو. مالیه کې از طرف دولت کې معاف شده د حکومت له لوري چې پر هټیوالو او کسبګرو کوم مالیه معاف شوې ده دا یو ډیر نیک اقدام او ښه کار دی. خلک غریبان دي او د مالیې د ورکړې توان نه لري. زه دلته د کابل ښار په منډوي سیمه کې په کراچۍ کې د خلکو توکي وړم او د ورځې 200 او یا هم 300 افغانۍ پیدا کوو. مخکې حکومت موږ ته کارتونه ویشلي ول د مالیې ورکړې په خاطر اوس چې دا پر موږ او نورو معاف شوي موږ ډیر خوشحاله یو او د حکومت د دې پریکړې منندوی یو. دوی زیاتوي د دغه مالیو معاف کېدل به د دوی پر کاروبار مثبت اغیز پرې باسي او دوی به په دې سره وکولی شي خپلو کارونو ته پراختیا ورکړي. د حکومت دا پریکړه زموږ لپاره ډیره مهمه وه او موږ یې هرکلی کوو. د مالیې معاف کېدل د هټیوالو پر کاروبار باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او د دوی کاروبارونه ورسره ښه کیږي. د حکومت له دې پریکړې موږ هرکلی کوو او کارونه اوس څه څه خراب شوي دي نو دا د مالیې معاف کول له موږ سره ډیره مرسته کوي. کارونه اوس کم شوي دي. پخوا چې به مو په یو شي کې 10 افغانۍ ګټه وه اوس 15 افغانۍ ته راښکته شوې ده نو باید دا مالیې معاف شي. د یادونې وړ ده چې پخوا د اصنافو مالیه 0.5% وه خو اوس یوازې هغه هټیوال او کسبګر د 0.3% مالیې پر ورکړې مکلف دي چې عاید یې له 2 میلیونه افغانیو څخه زیات وي.